میټانه کمتره جوړه شوه. د یو خبره ده د للیپاپ کلي په نوم یو ځای کې بادشاه اوسېدو. د جادو زده کولو ډیر زیات شوق و. د به همیشه کتاب په لاس کې نیولی او مختلف قسم منتر به یادولو. واه واه یاد مې کړلو، اخر مې هم منتر یې زده کړلې. اوس به زه دا منتر ووایم او ځان ته به یو ښایسته شانتې رانیا راوغواړم او هغې رانې سره به بیا ټول عمر دپاره زندګي تېروم. انتر منتر جادو چوخ چوخ چوخ. د منتر ویلو باوجود هم دته کومه رانې رانغله. یاد ده څه مسله ده، زما جادو خو بیا کار ونه کړلو. زه به آخر څه کوم؟ داسې کار کوم چې د خپل دربار څه کسانو ته وایم چې ماته د جادو زده کولو والا بابا راوغواړئ. بیا په بله ورځ بادشاه خپل دربار ته میټا او بیټو دواړه راوغواړي. بادشاه سلامت، تا مونږ ولې راوغوښتلو؟ خیر خو دا که نه؟ ګوره میټا او بیټو، تاسو دواړه زما ډیر خاص ملازم یو او تاسو ته پته ده چې زه د جادو زده کولو څومره غټ شوق لرم. تاسو دوه کسان ماته یو کس داسې راولئ چې ما باندې جادو زده کړي. چا سلامت، دا دومره غټه خبره نه ده. زمونږ د کور په خوا کې یو بوډا بابا اوسیږي، هغه همیشه دپاره دغه کار کوي. زه به هغه راوغواړم او تا باندې به جادو زده کړي. چې دا واورې نو د بادشاه په چهره باندې مسکا راشي. بیټو تا دا ډېره ښه خبره وکړله. ته سبا هغه بابا راوله، موږ به سبا نه هغې نه د خپل جادو زده کړو. های وا، دا د الټا کوپړی والا بابا به څه جادو زده کړي. زه به دې سره شم، دې نه به جادو زده کړم او بیا به دا مړ کړم، د دې په ټول سلطنت په قبضه وکړم. بیا په بله ورځ بیټو دې بوډا بابا ته ورشي او دې ته د بادشاه په باره کې ټوله خبره وکړي. بیټو ته بادشاه دلته سبا راوله، زه به هغه ته ټول جادو ښکاره کړم. باباجي ستا ډېره ډېره شکریا چې تا زما خبره ومنله او دې خبرې ته تیار شولې. زه ځمه بادشاه سلامت ته دا خوشخبري وایم چې هغه هم خوشحاله شي. ټیکې بچی، ته اوس لاړ شه، سبا بچی دلته بادشاه راوله. بیا بیټو دا خوشخبري بادشاه ته راشي او ورته ووایي او بادشاه چې دا خبره واوري نو هغه هم ډېر زیات خوشحاله شي. واه بیټو، تاسو دواړو خو زما مسله حل کړله. بس تاسو دواړه سبا په ټایم باندې راشئ، زه چې جادو زده کوم او ځان له یو ښایسته شانتې رانې راوغواړم. بادشاه سلامت، زه به هم تا سره لاړ شم. که هغه بابا تا باندې کوم غلط جادو وکړلو او تا باندې څه چل وشو، ستا سمبالولو دپاره خو به زه ومه که نه. او بیټا دې وجې نه خو درته وایم که نه، ته هم اوس لاړ شه، سبا دواړه په ټایم باندې راځئ. بیا چې کله میټا خپل کور ته لاړ شي نو دته د ده ښځه ووایي، څه چل دی میټا، دومره خوشحال ولې که ستا د قبض کلمه کولاو شوله؟ ای ښځې، د قبض کلمه خو به زما په مرګ باندې کولاویږي، خو لیکن لټري به خامخا کولاویږي. میټې کومه لټري کولاو شوله؟ شابه ما ته هم ووایه، شاباس، صبر نه کېږي. نو بیا واوره. بیا میټا خپلې ښځې ته ټولې خبرې وکړي، هغه هم چې دا خبره واوري نو ډېره خوشحاله شي. وا میټا وا، که په دې خبره کې مونږ کامیاب شولو نو د بادشاه په جسم کې دننه شه، هغې په ټول سلطنت باندې قبضه وکړه. او ښځې زه همداسې کوم. بیا په بله ورځ دا درې واړه دې جادوګر ته ورشي او جادوګر ته چې ورسیږي نو هغه ورته ووایي، ګوره بادشاه، که ته دا جادو زده کول غواړې د دې دواړه دلته نه ولېږه، زه صرف تا ته زده کوم. ټیک شوه باباجي. میټا بیټو، تاسو دواړه دلته نه لاړ شئ، مونږ جادو زده کوو، جادو. میټا چې دا خبره واوري نو ډیر زیات خفه شي چې زه به دا جادو څنګه زده کوم. خو بیا بره چې کله وګوري نو په ونه باندې نظر پریوزي. بیا دلته نه دواړه لاړ شي او په بل طرف راشي، د ونې خوا ته پټ شي. بادشاه چې کوم جادو زده کوي نو اکا میټا هم زده کي. میټې او بیټو دواړه راشئ، اوس ما جادو زده کړلو، اوس زه یو غټ جادوګر یم، اوس راشئ. بیا دې دواړه راشي. باباجي ستا ډېره ډېره مننه چې تا ما باندې جادو زده کو. زه اوس واپس خپل دربار ته ځم. بادشاه سلامت، ته بیټو واپس ولېږه، زه تا په خیر خیرت سره خپل دربار ته بوځم. او دا خبره هم ټیک ده، بیټو ته کور ته لاړ شه، زه میټا سره راځم. دې دواړه په لاره روان شي او دلته لاره کې یو مړه کوتره پراته وي. بادشاه سلامت، تا چې کوم جادو زده کړې ده، آیا تا هغې جادو سره دا کوتره ژوندۍ کوی شي؟ او څه مشکل نه ده، اوس وګوره. بیا بادشاه دغلته سملي او دغه جادو ووایي، دې نه روح وځي، د کوترې باډې ته دننه شي
او میټا هم د جادو زر زر وای دی منتر نه روسته د میټا روح د بادشاه باندې ته د نشي میټي دا تاسو وکړو تا دا جادو څنګه زده کړو اے بادشاه اوس ته دغه کمتره جوړه شه او دلته کې اوسېږه زما مزغو نه خورې کني دې کمترې نه به دې شادو جوړه کړم بادشاه چې دا خبره واورېده نو ویرېدو دلته نه لاړلو میټا هم د بادشاه په جسم کې دربار ته راغلو بیټو زما د پاره د یو خلنګری کوشش وکا د یو شیکامې چې هم نوي جی بادشاه سلامت ستا امر په سترګو زه ستا د پاره ښایسته خوراکونو بندوبست کوم او ای غټ خېټه ستا خېټه یو ورځ نه بلې ته غټیږي چېرته زمونږ خوراک ته نه خورې نه بادشاه سلامت ستاسو خوراکونه زه نه خورم خو تاسو نه پاتې شوې روټۍ چې وي هغه ساړه روټۍ سیرپ خورم ساړه روټۍ نه خو دومره د چا خېټه نه غټیږي تا ضرور زمونږ خوراکونه خوړلي دي په دې خېټه کې به د تستنه دنه کوم ستا هوا به ټوله بار ته وباسم او ته سبا نه چې کوم دا چوټي شولې زه یو بل د اعتبار والا کس راغواړم بیټو چې دا خبرې واوري نو ډیر زیات خپه شي او خپل کور ته راشي د بادشاه باندې څه وشولو د بادشاه خو مخکې داسې خبرې نه کولې لکه چې نن یې وکړې ما ته ښکاري چې د بابا کوم جادو باندې زده کړی ده هغې جادو د دې په دماغو څه اثر کړی ده بیټو دلته دا سوچ کوي چې دې کې د دې په کړکۍ کې کمتره راشي کینی و یار کمتره ما ته ډېر په زور کې لوږه لګېدلې ده زه ورځم دا کمتره نه سومه چې پخی کوم ویغرم بیټو چې څنګه دې ته راشي بیټو زه بادشاه یم میټا ما سره دوکه وکړه هغه زما په جسم کې لاړو او زه د کمترې په جسم کې بند کړلم او بادشاه سلامت زه هم حیران وم چې په تا څه وشولو اوس پوه شوم چې هغه ته نه وې بلکې هغه میټا و بیټو زما خبره واوره چې زه اوس څنګه تا ته وایم ته هغه شانتي کار وکړه چې تر څو زما جسم ما ته واپس میلاو شي بیا بادشاه بیټو په ټولو خبرو باندې پوي کی خو هلته میټا چې کله د بادشاه په جسم کې کور ته راشي بادشاه سلامت راځه دا ستا خپل کور ده خو میټه خو ستا کور ته نوکرۍ ته تلې ده ای ښځې زه بادشاه نه یم میټا یم هغې باندې مې جادو وکړو د هغې په جسم کې راغلو او هغې نه مې کمتره جوړه کړله ای میټا تا خو ډېر غټ جادو زده کړو اوس خو به ټول سلطنت زمونږ شي او ښځې اوس په ټول هر څه زمونږ شي زه اول وشروم ته ورځم د خپل قبض والا خېټه تشوم او بیا راځم تا ته نوي جادو ښکاره کوم میټا چې دا ووایي نو وشروم ته ورشي او په دې وخت کې بیټو هم یو مړه شوي کمتره دلته راوړي او دې کور ته راشي ای بیټو تا څه دا مرداره کمتره دلته راوړې ده ځه لاړ شه دلته نه میټا نشته په کور کې نه نصیبه کنچی ما ته دغه کمتره یو بابا راکړې ده هغه وایي که دا چا ژوندی کړله هغې ته به 100 سیکې د سونې ورکوم چې دا واوري د نصیبه کینچی په ذهن کې لالچ راشي ای وا میټا ته خو دا ټول جادو ورځي که دا کار وکړو نو د سونه به زمونږ شي ای بیټو ته دغه کمتره دغلته کېږده ځه لاړ شه او بیا یو ګنټه واپس راشه نصیبه کنچی ته دغه کمتره ژوندی کولی شي زما نوم نصیبه کینچی دی هر قسم ته کار کولی شم دا دلته کېږده او دلته نه لاړ شه بیا بیټو دغه کمتره دغلته کېږدي او دلته نه لاړ شي بادشاه او بیټو د یو ونې په خوا کې ورته پټ شي لږ وروسته چې کله میټا راشي نو نصیبه کینچي دې ته د دې کمترې د ژوندي کولو په باره کې ووایي ای ښځې دا خو هېڅ مسله نه ده ته اوس وګوره زما کمال بیا میټا منتر ووایي او د دې روح په دې کمترې کې راشي او دلته باچا هم زر منتر ووایي د دې روح واپس خپل جسم ته راشي او بیټو دلته کې د دې گردن دغلته کې کټ کی ای خدای پاکه زما بیټه یې مړ کړلو نصیبه باجي زه هم خپله واده پوره کوم دا واخله هغه 100 د سونې سیکې او د دې میټا هم دغه سزا وه چې ورته میلاو شوه نصیبه کینچی چې دا د سونې سکې ووینو ډیره خوشحاله شي او بادشاه هم بیټو په خپل دربار کې دوباره ځان سره نوکر کړي او د جادو کولو نه توبه وباسي زمونږ ویډیو لایک کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري څنګه وه مننه